وی د بیماری نه د شفا حاصلولو دپاره دعا. دا دعا ایوب علیہ السلام غوښتلې وه. 18 کاله ایوب علیہ السلام بیمار. قرآن کې ځای په ځای د دې بیماری ذکر راغلی چې ایوب علیہ السلام څو کاله بیمارو؟ 18 کاله. او دا بیماری په ډېره سخته راغلی وه، ډېره سخته بیماری، او بچي تیم الله اخیستی و مال تیم الله اخیستی. نو هغه دا ویلي و الله ته انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یقینا را رسېدلی دی ما ته تکلیف او ته غوره د رحم کوونکو نه یې. دې کې یو څو مسلې اولنۍ 18 کاله په هغه باندې بیماري تېره شوې ده، او چې 18 کاله بعد د الله نه غوښتنه وکړه نو حیا وله ورتله، الله ته دا م ونه وي چې په ما باندې بیماري ده. وی تکلیف یې خپل بیان کو څه ووي ما ته یعنې یا الله تکلیف را رسېدلی، بس نور یې څه ووي یعنې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی او ته یې لرې کا. وی چې ته یې لرې کا ویلي دلته یا زه بیمار یم ته مې ښه که نه، یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی. څه ناشنا دعا ده. یعنې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی، یعنې معنی ده چې ستا په رحم به دا تکلیف زما نه لرې کېږي او کمیږي. داسې حیاناک خلک دا پیغمبران او حیا وله ورکړه د الله نه. یعنې الله ته داسې ونه وایي چې یا الله ماله دا راکړه یا ماله دغه وکړه، نه نه، یا الله به ستا رحم کوونکی. او ته پته لري چې الله په دې نور الله خو پوهه د الله سره خو دا څه علم. ځکه دا شکوې شکایتونه فریادونه دا د هغوی کار نه و. په هر حال کې به د الله شکر ادا کړو، او که چېرته څه شکوه یا څه فریاد به کوو نو طریقه یې دا و یا الله وي تکلیف ډېر شوی او ته رحم کوونکی. نو که چېرته یو بیمار دقې شان الله ته ووایي چې یا الله تکلیف را رسېدلی دی ما ته وانت ارحم الراحمین، او ته غوره د رحم کوونکو نه، نو امید دی چې الله به د هغه د تکلیف د هغه نه لرې کړي. هر قسمه تکلیف دا الضر چې دی که نه الضر دا په عربي کې تکلیف ته وایي. نو چې څه تکلیف هم تا ته در رسېدلی او ته دا ووایي چې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، او ته غوره یې د رحم کوونکو نه، ستا په شان رحم څوک نشي کولی، نو الله به راته هغه مشکل اسان کړي، هغه تکلیف به درنه الله لرې کړي. دلته دا مسله چې ایوب علیه السلام 18 کاله بیماري تېره کړې وه او داسې په ادب سره د الله نه دعا وغوښته. دلته دا خبره اکثر د مقررین او بعض ناپوهه مولیان هغوی دا قصې بیانوي چې د هغه په جسم کې چینجي و، بین ترې روان و، خلکو یو ګندګۍ ته ګزار کو، ډیران کې به پروت و او څوک یې خواله نه راتلو او بیا په ژبه باندې چینجي راوختو. دا ټولې بې سنده خبرې دي. کېدی نه شي چې الله خپل یو ملګری پیغمبر په دې طریقې سره وشرموي، دا خو شرمول شو نه، الله پې سخته راوستې و. دا صحیح خبره، بیمار و دا هم صحیح خبره، خو داسې بیمار نه و چې قوم ډیران ته ګزار کړی او داسې بیمار نه و چې د هغه نه ګندګي روانه او داسې بیمار نه و چې د هغه یعنی ټول جسم یې په چینجو کې ډک و او یو چینجی اخره کې څه ته راوختو جبې ته، هغه وایي چې یا الله جبه نه، ځکه چې په دې زه تا یادو. او یو ورځ یو چینجی یې کته ولیدو د دې بدن نه، وی بیا یې راواخېستو په بدن یې کېښه، وایي چې دلته د رزق دی. دا قسمه قصې ده قصه ګو صاحبان بیانوي او لاندې ورته ناست جاړي، لاندې ورته ناست څه کوي جاړي خوشحاله. لکه نن مې یو د یو شی بیان کتو، مخې له مې راغی سحر کې، تعجب مې کو او دا پکې لکه غټ مولا دی، وایي چې دی نه د دې شیطانانو یوه ښځه د هغې سره نکاح کوي، د هغې نه بچي راوړي، او کله داسې هم کوي چې د ځان نه بچي راوړي د خپله لکۍ ځان کې ومنډي، او وایي داسې نه چې یو بچی یا دوه راوړي، په یو ځای باندې 2 کروړه 2.5 کروړه مسله مې یاده کړې ده، روغه مسله چېرته یاده نه کوي. په یو ټیم باندې وایي 2.5 کروړه بچي راوړي، خپله لکۍ وایي ځان کې ومنډي، او د عورت یې په دې ورون کې دی، ورون کې په دې پتون کې دی،
او دغه ځای کې لکۍ ور ومنډي او 2.5 کروړه بچي دا په یو ځای راوړي لاندې ناست دې سوچ کې نه دي چې یعنې مولوي صاحب غلطه خبره وکړه نه سوچ دا دی چې آخر دې مولوي صاحب دا علم را پیدا کړی د کوم ځای نه دا دومره جوور علم چې ده ته د پیریانو هغه دقایق او هغه رازونه او هغه خبرې هغه ورته معلومې دي چې دی دا بچي څنګه راوړي او دې ټول یو ښځه ده د هغې نه بچي راوړي نو خو یوه ده او پیریان ډېر دي نو بیا کله داسې وکړي چې د ځان نه یې راوړي دې قصه ګو مولیانو زمونږ دا معاشره ټوله ورانه کړې ده او امام مالک رحمه الله به وي امام مالک وی د پیغمبر په دې جومات کې د پیغمبر په جومات کې که په یو ګوټ کې اور ولګي که نه اور لکه د څه شي د لاسه اور ولګي او بل طرف ته ګوټ کې یو ملا ناست دی قصه بیانوي د دروغو وی دا اور مې د دې ملا نه خوښ دی اور به څه نقصان وکړي چټایي به وسوځي قالین به وسوځي رنګ به خراب شي بیا به یې صحیح کړو که نه او مولوي صاحب څه نقصان کوي هغه عقیده خرابوي هغه امت خرابوي هغه خلک به ګډوډ روان کړي نو ځکه امام مالک وی دا اور مې ترې خوښ دی دغه کیسه ګو مولا نه دا مې ترې خوښ دی نو د ایوب علیه السلام باره کې دا خبرې دا څه دي دا منګړتې دي ګوره موږ ته الله څه ویلي دی او پیغمبر وی بیمار شوی و 18 کاله بیمار بس مقصدي خبره دا و بیمارو بیا سوال وکړو هغه سوال هم الله ذکر کړو بیا ول الله روغ صحت ورکړو هغه بچي وله ورکړو مال یې وله ورکړو به دا مقصدي خبره ده که موږ پرې پوه شو که نه به دا مقصدي خبره وه نو دغه باقي تفاصیل دغې ته ضرورت هم نشته